ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا استازو جرګې یو غړي وایي بایډن غواړي له افغانستانه د عسکرو د وتو نیټه وغځوي. د امریکا کانګرس غړي ایډم سمیت وایي له افغانستانه د عسکرو د وتلو نیټې د غځولو په اړه لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو د مۍ تر اخره به دا ډیره ستونزمنه وي او امریکا په دې ارزونې هم بوخته ده چې د دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پریکړه وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي افسر وایي د مسکو په غونډه کې د دوی له خوا د اسلامي نظام د جوړېدو له طرحې غلط تعبیر اخیستل شوی. کندهار کې د ټلیفون له لارې د پیسو او کریډټ کارډونو غلاوې زیاتې شوي ده. کندهار یو اوسېدونکی شریف چې د بار وړلو کراچۍ چلوي وایي له یو شمېرې ورته زنګ وهل شوی و چې 2.5 لکه افغاني جایزه یې ګټلې او د ترلاسه کولو لپاره باید یوه اندازه پیسې ورولېږي. دی وایي د کریډټ تر څنګ یې 2.5 افغاني ولېږلې خو د جایزې درک معلوم نه شو. او ارګ وایي د شپږو میاشتو انتخابات نه ممکن دي او نه کېدلی شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د ترکیې ناستې په طرحه کې له وخته مخکې ټاکنو بحث شامل دی، خو په خبره یې دا چې 6 میاشتې وروسته دې ټاکنې وشي دا کار امکان نه لري.